शाहीन सलरम बरखा। जंग रखेंगे जारी, जंग रखेंगे जारी, जंग रखेंगे जारी, रखेंगे जारी। د سرحدي شاهین د ناول مینوالو په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست، الله رب العزت مو خوشحاله لره. دا د زه محسن احسان مو یو ځل بیا د شاهین د ناول قربتوب کوم په دې هیله چې ناول در پای را سره واورئ. قدرمنو اوریدونکو، په تیره برخه کې مو واورېدل بدر بن مغیره خپل څو تنه سپاهیان په ګړنګونو د ورکتیلو سپاهیانو د رانیولو لپاره وګمارل او یوې ډلې ته یې د اسیرانو څارنه وسپارله. په دې برخه کې به واورو دغه جګړه له لمرختو سره پیل شوې وه او ماپښین مهال د بدر 2000 تنه سپاهیانو د دشمن د پوځي زخمیانو او مړو دریشي اغوستې وې او د یوه لوی پروګرام لپاره یې تیاری ونیو. د لمر لوېدو په مهال په سرحد کې د پریندان د باچاهي یو مهم ښار اوسېدونکو د خپل فاتح جنرال د شراغلاس لپاره تیاری نیوه او چې د شفق سرخي د ماښام په تیاره غلبه کوله، د دروازې له یو برج نه یوه سپاهي په زوره چیغه کړه، هغوی راغلل، ژوندی دې وي سنتیاګو. دغه شعارونه په ښار کې په څلورو خواو کې اوچت شول، د کلیسا زنګونه وکړنګېدل، په زرګونو نارینه او ښځې د ښار له دروازې نه بهر راټول شول. د ښار روحاني پیشوا پاپ د دوی په منځ کې په لاس کې د ګلونو امیل تیار درېدلی و. څومره چې د اسونو د پښو تر پهار رانږدې کېده، هغومره د خلکو شور ماشور او جوش او خروش زیاتېده. ناڅاپه د ګردونو له منځه یو سپور چې سپینه چپنه یې شمال خوځوله راڅرګند شو. د ښار دروازې ته راورسېد، آس یې ودراوه او شاته یې وکتل. د سترګو په رپ کې 2000 تنه پوځ د دروازې په مخ کې ودرېد. د ښار په خلکو د لږ شېبې لپاره سکته راغله. دوی په ډېرې پریشانۍ یوې او بلې خواته شول، لاره یې خلاصه کړه. د سپینې جامې خاوند د تکبیر ناره اوچته کړه او فضا د الله اکبر نارو ډاکه کړه. د با په خپلو غوږونو اعتبار رانغی. د سپین پوست د بیرغ نشان ته یې وکتل، پر هغه د صلیب پر ځای هلال و او بیا یې لړزېدونکو لاسونو نه د ګلونو امیل ولوېد. اوریدونکو د تکبیر نارې اورېدې او لیدونکو د سپینې جامې خاوند په لاسو کې د هلال بیرغ لیده، خو تر څو دوی په خپلو غوږونو او سترګو باور کاوه او په څه اقدام یې لاس پورې کاوه، د بدر بن مغیره سرښندیان د ښار له دروازې نه ننوتل. او له لږ ځنډ وروسته د سنتیاګو څو تنه سپاهیان چې له ځنګله نه په تېښته بریالي شوي وو، کله چې په ښار ته نږدې راغلل، له ښار نه تښتېدونکو ښاریانو ورته وویل چې ښار مسلمانانو ونیوه. له نیمې شپې نه وړاندې بدر بن مغیره د طلا او سپینو زرو نه علاوه زیات څاروي او غذایي مواد له غنیمت سره له ښار نه وتلی وو. د غنیمت مال یې 500 تنه سپرو ته وسپاره او دوی شاوخوا وړوکو ښارونو او کلیو ته مخه کړه. او راتلونکي سهار چې دوی خپل هستوګنځي ځنګل ته ورسېدل، نو زیات غنیمت او بې شمېره څاروي په مخ کې وو. د حملې نه یوه شپه وړاندې دا خبره د سنتیاګو په خیال کې هم نه وه چې راتلونکې شپه به یې د هغو خلکو په قید کې وي چې د 6000 پوځ یوه ورځ وړاندې په سپېڅلې مریم سوګند خوړلی وو چې تر څو د دوی وروستی کس ونه وژني، بیرته به راونه ګرځي. هغه له دښمن نه د سخت مقاومت تمه درلوده، خو د مغیره له مرګ نه وروسته یې دا امید نه و چې د دغسې ناڅاپي یرغل سره به د داسې هوښیاري مقابله وکړي. هغه چې د جګړې په ډګر کې د یو سپینو جامو خاوند سپور لیده چې د برېښنا په څیر به د ځنګله له یوه اړخه تر بله ولاړه او خپلو سپاهیانو ته به یې هدایت ورکاوه، نو په زړه کې یې ویل چې دا د دوی نوی مشر تر مغیره کم خطرناک نه دی. هغه ټوله شپه په ډېره پریشانۍ او سرګردانۍ په ویښه تېره کړه. هغه خواړه چې د بدر ملګرو ورته راوړي وو همهغسې پاتې وو. پیردار د هغه د منصب په احترام ښه سلوک ورسره کاوه او چې کله به کوم یوه د هغه د لاس ساینه او د حال پوښتنه کوله، نو ده به ویل شاهین کوم یو دی، هغه اوس چیرته دی، زه غواړم هغه ووینم، په سپېڅلې مریم سوګند هغه انسان نه دی. کله کله به یې په غوسې کې ویل اوس به زه چې بیرته ځم په کومو سترګو خلکو ته وګورم، ما ولې نه وژنئ؟ هغه د بندي کېدو په وخت کې سوګند خوړلی و چې وبه نه تښتي، ځکه خو د بدر ملګرو هغه ته د عامو اسیرانو په څیر زنځیرونه او زولنې نه وې وراچولي. له هغه نه یې وسله هم نه وه اخیستې،
خو کله چې هغه خنجر راویست او په خپل ټټر کې د شخولو هڅه وکړه نو یو سپاهي لاس ونیوه او په نارو سرو یې نور سپاهیان ورغلل او هغه یې بې وسلې کړ. د بدر مرستیال د هغه لپاره 2 تنه پیرهداران وګمارل. ویل تر څو زموږ امیر نه دی راستون شوی د ده ژوندي ساتنه پر موږ فرض ده. د شاهین د خپرونې مینوالو راتلونکې ورځ ماپښین مهال چوپ ځنګل د تکبیر نارو پر سر واخیست او بدر له خپل لښکر سره راستون شو. سنتیاګو ټوله شپه له شوګیر وروسته سهار له خیمې نه بهر راووت او د یوې ونې په یخ سوري کې په درانه خوب ویده شو. د تکبیر په نارو اورېدو راویښ شو، سترګې یې سره وموښلې او راجګ شو. بدر بن مغیره په زغره د پاسه سپینه چپنه اغوستې وه او مخ یې له سترګو پرته په تور نقاب کې پټ و. ورته ودرېد. د هغه په سپینه چپنه ځای د وینو خاپونه وو. سنتیاګو خپل مول وهلي حریف څو ځلې له سره تر پښو تر نظر تیر کړ او وویل کاشکې زما لاس ستا تر مول رسېدلی او دا مې لیدلی وای چې په ژوند کې زما تر ټولو سختې ماتې عامل څوک دی. بدر جواب ورکړ یو سپاهي له ماتې او بري نه باید بې پروا وي. دا یې وویل او بیا یې خپل ملګرو ته وکتل. وویل زما له تاسو نه دا تمه نه وه چې د ده د شان سره سم سلوک وکړئ. تاسو د ده درناوی ولې نه دی کړی او د هغه وسله مو ولې ترې اخیستې؟ د بدر یوه نایب ورته وویل موږ هغه د وسلې د غلط کارولو نه منع کړی دی. ځان وژل د یوه زړور د شان سره نه لګیږي. بدر وویل د هغه آس او وسله بیرته ورته وسپارئ. د هغه د نورو ملګرو زولنې خلاصې کړي، په سترګو یې پټۍ ور وتړئ او تر سحاد یې واړوئ. سنتیاګو اندېښمن شو. وویل موږ ستاسو له سپاهیانو نه د دې هیله کولی شو چې په سرحد کې مو پرېږدي او له شانه مو په غشي نه وولي. بدر لږ په تنده لهجه ورته وویل دا یوازې ستاسو عادت دی. د بدر مرستیال راوړاندې شو او په ورو غږ یې وویل د فدیې له اخیستلو پرته زه د دوی د خوشي کېدو په سبب پوه نه شوم. بدر ستا په ګمان فدیه څه شي کېدای شي؟ مرستیال یې وویل لږ تر لږه 50,000. بدر موږ له دوی نه تر 100 چنده زیات ترلاسه کړي. ورځه دوی تر سرحد واړوه. کله چې د دوی تشي خزانې 100 کاله وروسته بیرته ډکې شي نو دوی ته به بیا دلته د راتلو بلنه ورکړو. او زما ملګرو ته د استراحت ضرورت دی. بدر دا وویل او بیا د کلا په لور روان شو. د سرحدي شاهین د خپرونې مینوالو له دې فتح نه وروسته د بدر سرحدي شاهین نوم چې سنتیاګو ورباندې کښېښود ډېر مشهور شو او ورو ورو د خلکو په ژبه عام شو. له دې نامه سره د میړانې او زړورتیا ډېرې افسانې وتړل شوې. وهم پرسته نصرانیانو ویل چې سرحدي عقاب کوم غیر عادي انسان دی چې په یوه وخت کې هم د باغیانو په ځنګل او هم لرې د جګړې په میدان کې لیدل شوی دی. د پریدان له باچاهۍ نه د هغه د شهرت داستانونه غرناطې ته ورسېدل. علماو هغه د اسلام غازي وباله. شاعرانو د لوړ نسبته شهزادګۍ سره د هغه د مینې فرضي افسانې جوړولې. ادیبانو په خپلو لیکنو کې د هغه د سیرت او سیرې په مختلفو اړخونو رڼا اچوله. د لیرې غرونو شپنو او بزرګانو به چې د ستومانه ورځې تېرولو نه وروسته شپه په کور او کلي شوه هغوی به هم داسې کیسې وکړې چې نن یې سرحدي شاهین چیرته او څه وړ ولید او په دې ډول به د ساده خلکو زړونه خوښ ساتل. سنتیاګو د پرندان د پوځ زړور او میړنیو له ډلو نه یو و. د هغه له عبرتناکې ماتې نه وروسته د هغه په زړه کې د ځنګل د نوي او مرموز دښمن پر خلاف د جګړې هیله نه وه. پریدان تر برید هاخوا یرغل نه د خپلو سرحدي مورچلونو ځواکمن کول ضرور وبلل. له 2 کاله تیاري نه وروسته پریدان د فتح له هیلې نه زیات د دې لپاره پر سرحدي ځنګل څو ځلې د برید لپاره پوځ واستاوه چې د سرحدي شاهین رعب راکم کړي. خو د دې ټولو حملو نتیجه د سنتیاګو د لښکر په شان وه. پریدان په دې وپوهېد چې د سرحدي عقاب په خپله ځاله کې ډېر خطرناک وي خو له هغه سره دومره ځواک نشته چې له ځنګله نه راووځي او د ده د باچاهۍ په کومه برخه قبضه وکړي. ځکه یې پام د هغه د غرناطې وروستي اسلامي ریاست لاندې کولو ته واړوه چې نه یوازې دا چې اولس یې ده ته په باج ورکولو راضي نه و بلکې د ده له لاسه تللی عظمت د بیا ترلاسه کولو لپاره ناکرار و. بدر بن مغیره له دې حالاتو نه ګټه واخیستله او د خپل ځواک په منظم کولو لګیا شو. په مختلفو ښارونو کې پټو ډلو ته چې کله دا معلومه شوه چې سرحدي شاهین د مغیره ځوان زوی بدر دی د دوی په زړونو کې بیا د جهاد جذبې په غورځنګ شوې او خپل کورونه یې پرېښودل له هغه سره ملګري شول.
د قرطبي له مهاجرینو بشیر بن حسن چې د په وړوکوالي کې د طبابت په زده کړه د خپلې کورنۍ نوم او شهرت ساتلی و. د بدر ډیر ښه مرستیال شو. د قرطبي او اشبیلي د حاکمانو تداوي هغه کړې وه. د قسطلې شهزاده یو ځل له آس نه لوېدلی او سخت ټپي شوی و او بشیر پرندان د هغه د علاج لپاره ورغوښتی و چې د ولیعهد شهزاده د رغېدو نه وروسته پرندان او ازبیلا له هغه نه غوښتي و چې د شاهي طبیب په حیث ورسره پاتې شي، خو هغه دغه منصب قبول نه کړ او بیرته قرطبي ته لاړ. 2 کاله وروسته چې کله هغه ته د بدر لیک ورسېد نو هغه په خپل شانداره ماڼۍ کې د اوسېدو پر ځای په ځنګل کې د یوه مجاهد سره ژوند غوره کړ. د سرحدي شاهین د خپرونې مینوالو له الزغل سره تر لیدو 2 میاشتې وروسته د غرناطې سرحدي سیمې چې غره او ځنګل ته نږدې وې د غرناطې حکمران ابوالحسن د یو پټ فرمان له مخې بدر بن مغیره ته وسپارلې. د مالیې په ټولو عادلي او محکمې د چارو په اړه بدر بن مغیره هیڅ غرض نه درلود. دا ټولې چارې هغه د دې سیمې محلي حاکم ته یوازې د سرحد د مورچلونو او نوي پوځي نظام جوړولو چارې په خپل لاس کې واخیستې. د پوځ له څو اعتمادي افسرانو نه پرته نور څوک په دې نه پوهېدل چې د دوی لوی قمندان همهغه ځوان دی چې د اندلس خلک یې د سرحدي شاهین په نامه پیژني. یوه ورځ د سرحدي سیمو محلي واکمن خپلو سپاهیانو ته اعلان وکړ چې د ده په غوښتنه به سرحدي شاهین څو ورځې دوی ته جنګي زده کړي او نظامي تربیه ورکوي. زه به تاسو 200 تنه ډله په نوبت هغه ته ورلیږم. زما امید دی چې تاسو به د هغه روزنه او زده کړه په زړه پورې او ګټوره وي. له سپاهیانو سره په ځنګل کې تر زده کړې د شاهین د لیدو تلوسه زیاته وه. په ځنګل کې د بدر بن مغیره مرستیال منصور بن احمد د سرحدي شاهین په جامه کې هغوی استقبالول او څو ورځې د ځنګله او غره د جګړو د نوي مهارتونو له ورزده کولو وروسته یې بیرته استول. د غرناطې د سرحدي مورچلونو د مضبوطولو په اړه پرندان اندېښنه څرګنده کړه، خو ابوالحسن هغه ته احوال واستوه چې دا ټول ترتیبات د سرحدي شاهین د یرغل د مخنیوي په خاطر نیول شوي دي. د ابوالحسن د دې ځواب نه پرته پرندان پر دې ډاډه وو چې له دې سرحدونو د ده د پاچاهۍ قلممورو ته په تګ راتګ په معمولي بندیز کې څه زیاتوالی نه و راغلی. د قرطبي، قسطلې او نورو ښارونو سوداګرو به په سرحد کې د پرندان اجازه نامه ور وښودله او د پخوا په څېر به غرناطې ته تلای شوی. وطن خرڅوونکی د شاهین د خپرونې مینوالو د شپې مهال د قسطلې د شاهي ماڼۍ په یوه کوټه کې ملکه ازبیلا او پاچا پرندان په زرینو کرسۍ یو بل ته مخامخ ناست وو. د دواړو په څېرو کې د ژورو سوچونو کرښې وې. ملکې د مسکا هڅه وکړه، وویل ته ولې دومره پریشانه یې؟ زما په ګمان خو د غرناطې باج دومره زیاتې پیسې نه دي چې ته دې دومره ورته اندېښمن شې. باچا ځواب ورکړ، ملکې زه د باج په خاطر پریشانه نه یم. څومره جزیه چې ابوالحسن موږ ته راکوله تر هغه څو چنده زیاتې پیسې زموږ په سرحدي تاڼو او قرارګاو لګېدلې. خو زه داسې احساسوم چې د ابوالحسن له جزیې راکولو نه د انکار لامل دا دی چې هغه پر خپل ځواک ډاډه شوی. دا زموږ بدمرغي ده چې نن د غرناطې د تخت کوم بل دعودار نشته. تر اوسه پورې زموږ د بریالیتوبونو ضامن زموږ تر ټولو زیات د مسلمانانو خپلمنځي اختلافات وو. ملکې وویل که د غرناطې مسلمانان سره یو شي زه دا امید نه لرم چې هغوی به زموږ پر خلاف بغاوت وکړای شي. هغوی به د قرطبي، اشبیلي او تلتلې د باغیانو انجام نه وي هیر کړي. پاچا وویل ملکې ته د هغه وخت خبرې کوې چې د هسپانوي، عربي او بربري نژادو مسلمانان یو له بل سره لاس او ګریوانو زموږ پخوانیو تر خپلو تورو زیات د دوی له اختلاف نه ګټه اخیسته او د هسپانیې له څلورو نه پر 3 برخو یې قبضه وکړه. که نه نو زه دا نه منم چې که دوی هم زموږ غوندې سره یو وای نو موږ به پر دوی بری موندلی وو. ملکې ځواب ورکړ دا د سپېڅلې مریم د پیرزوینې نظر دی چې دوی په خپلو کې سره واوښتل. پرندان کاش کې د قرطبي او تلتلې په څېر سپېڅلې مریم د غرناطې مسلمانان هم په خپلو سره اړولي وای. که نه نو زه پوهېږم چې د دوی یو والي تر لوی نه لوی دشمن په ګونډو کولی شي. دوی که سره تیت او پرک وي د شمال یوه ملایمه صفا یې د ریګ د زرو په څېر سره پاشلی شي، خو که سره متحد شي د تون او سخت توپان په مخ کې به د کمرونو په څېر ودرېږي. ما ته معلومه شوې ده چې د غرناطې څو تنه عالمان د اسلام په نامه د دوی د پارولو هڅه کوي. که دا
رښتیا وي نو زه د ابوالحسن خبرې هسې بې معنا ګواښونه نه ګڼم چې اوس موږ په زراب خانو کې د جزیې د سکو پر ځای پولادي تورې جوړیږي. ملکې رښتیا خبره دا ده چې زه د خپل پوځ پر ځای په دې نه زیدم چې د غرناطې مسلمانان په خپلو کې سره په جنجال کې دي او ما ویل زه به د دوی له خپل منځي جګړو نه ګټه اخلم. حسبالله خو که په غرناطه کې خپل منځي جګړه نه وي هم موږ باید خپل پوځ له کار اچولو نه ډډه ونه کړو. زه دښمن ته د موقع ورکولو پلوی نه یم پرندان، زه هم په دې سوچ کوم خو د سنتیاګو له حماقت نه وروسته چې زموږ د پوځ په شهرت کوم داغ لګېدلی تر اوسه مو هغه نه دی مینځلی. ملکې وویل که سرحدي شاهین د یو خپلواک حکمران په حیث ومنو له هغه سره به د غرناطې په خلاف څه معاهده ونه کړی شو. باچا نه، بلکې زه په دې ویرېږم چې ابوالحسن زموږ پر خلاف د بغاوت اعلان کړی، هغه به بې له ځنډه خپل ملاتړ ورسره اعلان کړی وي. یو پوځي منصبدار کوټې ته ورننوت، په ملا خم شو. له سلام نه وروسته یې وویل ابو داود په دربار کې د حاضرېدو اجازه غواړي. پرندان په غوسه شو وویل ما امر کړی و چې هغه سمدستي ماته حاضر کړي. پوځي افسر تر الفاظو زیات د باچا له غږ نه وویرېد، په منډه بهر ته ووت. ملکې وویل ته په دې باور لرې چې که ابو داود غرناطې ته ولاړ شي هم زموږ وفادار به پاتې شي؟ باچا ځواب ورکړ د مغیره له نیولو نه وروسته هغه د تل لپاره زموږ اعتماد ترلاسه کړ. حسبالله خو د غرناطې شاهي ماڼۍ ته یې رسېدل ښایي دومره اسانه نه وي. د سرحدي شاهین د خپرونې مینوالو دا چې په راتلونکي کې څه وسول انشاءالله په بله برخه کې به یې واورو. در بیا د الله پامان. अपना दुनिया को बता कर दम लेंगे. अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर. चुन चुन के निशाना लेंगे हम, शोले बन कर के आएंगे हम. इस जुल्म सितम की दुनिया में अदलो इंसाफ करेंगे हम. जंग ये जारी रखेंगे.